د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو اهم رکن هغه روزه هم ده. عزتمند ورونو، روزه دا فرض ده او د دې فرضیت د قرآن کریم، د سنت رسول، د اجماع امت او د قیاس نه ثابت دی. او څوک چې د روزې د فرضیت نه انکار کوي داسې کس کافر دی. د داسې کس قتل کول هغه جایز دی. یا څوک په روزې پسې ټوکې کوي، د دې روزې سپکاوی کوي، نو داسې کس هم کافر دی. عزتمند ورونو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو کې چا هم روزه نه ده خوړلې، بلکې ټول صحابه کرامو به هغه روزې نیولې. نو عزتمند ورونو، د رمضان المبارک روزې دا فرض عین دي. په هر عاقل بالغ مسلمان باندې د رمضان روزه دا فرض ده. عزتمند ورونو، بیا د رمضان المبارک دا بهترین میاشت چې په دې میاشت کې هر عمل دو چند سوا ثواب په ملاويږي. د انسان ناس ته ولاړه دا په عبادت کې حسابيږي. او بیا عزتمند ورونو، دا میاشت ده چې په دې میاشت کې د جنت دروازې کلاوهلې شي او د جهنم دروازې بندولې شي. او په دې میاشت کې بیا شیطانان هغه هم په زنځیرونو تړل کېږي. عزتمند ورونو، دا میاشت ده چې په دې میاشت کې یو نفل هغه په فرض بدلېږي او یو فرض هغه په اویا فرض بدلېږي. دا میاشت ده محترمو چې په دې کې هر طرف ته د عبادتو ماحول جوړ وي او قدم په قدم انسان ته په هر عمل باندې نیکي ملاويږي. او د الله جل شانه رحمتونه او برکتونه هغه د باران په شان په شیبو شیبو راوريږي. عزتمند ورونو، دا میاشت ده چې د دې اوله عشره رحمت دی، دویم مغفرت دی، او دریم عشره د جهنم نه د نجات د موندلو عشره ده. چونکې اوله عشره خو تېره شوله، د رحمت عشره، اوس د مغفرت عشره شروع شوله. او تاسو به حدیث کې اورېدلی وي چې جبرائیل امین هغه خیرې کړي دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امین ویلي دي. نو چې بیا دا د مغفرت عشره هم تېره شي او انسان دومره نیک عمل ورکړي چې ځان په د جهنم د اور نه بچ کړي، نو عزتمند ورونو، داسې کس لپاره هلاکت دی. بیا انسان له پکار دی چې په دې عشره کې د الله جل شانه عبادت